الا تذکرة لمن یخشا. الله فرمایي دا قرآن دا تذکره ده. تذکره معنی یادداشت دی د هغه چا دپاره چې هغه یریږي د الله رب العالمین نه. او تذکره څه ته ویل کېږي؟ تذکره دې ته وایي چې تیرې خبرې هغه تا ته چې کوم دی نو په یاد کې راولي، تا دې را یادوي. دارنګې هغه خبره چې هغه ستا نه هېره ده، ستا په یادداشت کې نشته، خو د دې قرآن د مطالعې د وجې نه، د دې د ویلو د وجې نه، د دې بار بار د تکرار د کولو د وجې نه هغه خبرې چې کوم دی تا ته را یادېږي، هغه هېرې خبرې تا ته را یادوي. دا دې لپاره چې کوم دی راغلی دی. دا وعظ دی، نصیحت دی، دا خلکو دپاره چې د الله نه یېرېږي، د هغوی په زړونو کې خوف وي، د الله یری. نازلېدل د دې کتاب دا هغه چا د طرف نه دي، دا هغه ذات د طرف نه دي. خلق الارض والسماوات العلی، ځمکه پیدا کړې ده، اسمانونه چې کوم دی نو اوچت اوچت پیدا کړي دي. دا د رب العالمین د طرف نه نازل کړی شوی کتاب